د 5 فروری یوم الجهد کشمیر د مناسبت سره ما کشمیر باندې یو کلام لیکلی دی چې په دې ډول دی. ماشوم زوی مې سکول نه راغی وی زمونږ سبا چوټي ده. اسمبلی کې استاد ووی دا 5 فروری ده او د مظلومو کشمیریانو سره یوم یکجهتي ده او دا قصه ښکاره کولو فریضه زمونږ قومي ده. بیا یې تپوس زمانه وکړو د کشمیر دا څه قصه ده. بیا یې تپوس زمانه وکړو د کشمیر دا څه قصه ده او خلک وایي کشمیر اوسو، خلک وایي سره لمبه ده او یو استاد په کلاس کې ووی دا زمونږ اټوټ حصه ده خو بھارت په ظلم زور ناجایز کړې قبضه ده. رانږدې شو سوال یې وکړو په وړکو کې زمانه، رانږدې شو سوال یې وکړو په وړکو کې زمانه دا بھارت څومره بدماش دی قبضې کړې غاصبانه او د تپوس ترې څوک نشته یری نشته د چانه او دا دنیا ولې خاموش ده وایه وایه بابا جانه. نری غاړه مې تازه کړه ما خطاب ته ځان تیار کړو د کشمیر تاریخ مې راوسپړ ما جواب ته ځان تیار کړو د 4 او یا کلونو ما حساب ته ځان تیار کړو او د ګناه لمن مې پرېښوه ما ثواب ته ځان تیار او ما وی خلق د تپوس ته خو د هر چا خپل مفاد دي دا ملګري ملتونه هم په دې شخړو آباد دي او چې دنیا وي امبړ چمبړ نو بس پوه شه چې دوی خاد دي او د دوی سترګو کې ازغي دي کوم قامونه چې آزاد دي. اسلامي نړۍ خاموش ده او آیسي د قصورواره خپل جرړې پرې کوي دوی ګیله نه کوم د اغیاره او که دوی اوس هم بیدار نشول د دې خوب د دې خماره نو بیا هیڅوک به خلاصه نه کړي دا چیندخه د خاماره. او دا کشمیر هغه ناسور دی چې بھارت به ترې مړ کېږي د دنیا د لوی نقشې نه په ذلت به پناه کېږي په دې کړو به شي ستومانه هم به مري هم به مړ کېږي او که یې خوښه وي کو نه وي خو کشمیر به ازادېږي. او د آخري بند دی چې مې دومره قصه وکړه کوټې زوی ته مې بیا خیال شو لکه ګل وغړېدلې په سینه مې اوده لال شو او د قاضي زړه پیمانه شو څه جمال و څه جلال شو او لاندې زه او زوی مې اوده شو او پورته خور کشمیري شال شو. والسلام.